بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. مسلمانانو ورونو خويندو ملګرو مونږه یو مهم شروع کړو چې هغه د اذکار شرعیو او په دې معنا چې زمونږ مسلمانان درونه خويندې دا د اذکار شرکیو او د بدعیو نه محفوظ شي او بچ. نو مونږه د قرض په باره کې یو دعا ویلې و مخکې، نن د قرض د خلاصېدو نه هغې دپاره بله دعا وایو. ټولو ورونو مسلمانانو له پکار دی چې په دې دعا اهتمام وکړي، یاده کړي او دا ځان سره ذکر وګرځي او وظیفه وګرځي او دې بار بار لوستل کوي او هیڅ چا باندې به انشاءالله تعالی د الله په فضل او کرم سره قرضه پاتې نشي. څوک چې دا دعا په یقین سره وایي او دا دعا خامخا وایي. نو دا دعا ده چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو کې چا باندې قرض وي نو دا دعا دی وایي: اللهم انی اعوذ بک من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وزلع الدين وغلبة الرجال. دا دعا د انسان وایي. ترجمه یې داسې ده چې اللهم یا الله انی اعوذ بک، زه پناه غواړم په تا باندې، من الهم والحزن، د فکر او د غم نه، چې یاره زه همیشه په فکر، په سوچونو او په ټنشنونو کې پروت یم، او حزن غم پریشانی همیشه را باندې پریشانی وي. د دې نه الله رب العزت زه په تا باندې پناه غواړم، زما دا فکر او غم دا زما ختم کړي. والعجز، الله رب العزت ته ما بچ کړي د خلکو د محتاجۍ نه، چې ستا نه بغیر زه مخلوق ته محتاج شم. دا څومره ښایسته الفاظ دي چې زه د الله رب العزت نه ما سوا انسان بل چاته محتاج شي. نو الله زه پناه غواړم والعجز د څه نه، د خلکو د محتاجۍ نه. والکسل د سستۍ نه الله زه پناه غواړم. نبی صلی الله علیه وسلم به ګوره دا دعا ویله: سستي ډېر بد شی دی. سستي چې په چا باندې راشي د ده به هر کار رواني. سستي چې په چا باندې راشي نو د ده به کار جوړېږي نه، بلکې دا به روانېږي. والبخل، او الله رب العزت زه پناه غواړم په تا باندې د بخل نه. بخل چې شومتیا را پکې راشي، د الله رب العزت په لاره کې خرچه نه کوم، په اهل او عیال باندې خرچه نه کوم، او د الله رب العزت د دین مراکز، د دین طلبا، علما او دغه شانتې فقرا، مساکین، ایتام، په دې باندې خرچه نه کوي انسان. دا بخل دی. او بعضې خلک په خپل اهل او عیال باندې هم غټ بخل کوي، چې اهل او عیال سره د هغو داسې رویه وي چې هغو باندې خرچه نه کوي، او ښه به ورسره ډېرې پیسې وي او هغو باندې خرچه نه کوي. نو داسې نمونه حالات د الله نبي پناه غوښتلې ده. والجبن، او الله رب العزت زه پناه غواړم د بزدلۍ نه. بزدلي چې انسان د کافر سره په میدان کې مخامخ شي او بزدل شي او جنګ نشي کولی، الله د داسې حالاتو نه زه پناه غواړم. وزلع الدین، او الله رب العزت زه پناه غواړم د قرض د بوج نه. الله رب العزت زه پناه غواړم چې انسان باندې د قرض بوج راشي، او ډېرو خلکو باندې داسې راغلی دي چې د قرض په دومره بوج راشي چې هغې د ادا کولو څه انداز بیا نه وي. نو د داسې حالاتو نه زه پناه غواړم، ځکه قرض دا په انسان باندې یو غم وي، یو پریشانی وي د شپې او د ورځې. نو دومره قرض چې انسان باندې راشي او بوج راشي، انسان بیا خلاصولی نه شي، او بیا د الله رب العزت مخې له ځي، او دی قرضدار دی، د اعمال به انسان له پردي حقونه دي دا به ورکړی کېږي، او دا به خامخا د ده نه اخیستلی کېږي، ځکه پردی حق دی. نو د داسې حالاتو نبي علیه السلام فرمایلی دی چې زه پناه غواړم. نو هر انسان به داسې وایي: وغلبة الرجال، او یا الله زه پناه غواړم د هغه غلبې د خلکو نه چې په ما باندې خلک غالبه شي او زه مظلوم شم او خلک دې په ما باندې ظلم وکړي، او هر قسمه غلبې نه الله رب العزت د خلکو زه د هغې نه پناه غواړم. نو دا ډېره ښایسته دعا ده چې دا نبي صلی الله علیه وسلم به دا ویله، او موږ ته یې تلقین کړه د ټول امت ته چې دا دعا به تاسو وایئ. نو زه هر رور مسلمان او خور او رور دواړو ته وایم چې تاسو دا دعا ځان سره خامخا یو وظیفه وګرځوئ، یو ذکر وګرځوئ، او دا دعا خامخا وایئ. دعا داسې ده، یو ځل درته بیا وایم: اللهم انی اعوذ بک من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وزلع الدین وغلبة الرجال. دا دعا ده، ډېره بهترینه دعا ده. د ټولو ملګرو نه شکریه او مننه. جزاکم الله.